نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی درې تنه داسې دي کنه چې الله تبارک وتعالی باندې د دوی سره خبرې وکي ولا يزكيهم او نه به د ګناه نه پاک کی. درې تنه په ورځ د قیامت داسې دي چې الله تبارک وتعالی به سره خبرې پر هم سره نه کوي، خبرې به سره د الله په غوسه او دویم دا چې ولا يزكيهم د ګناه نه به پاک نه کی. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاغی کی فرمائی شیخ زان بوډاک بدکار سپینګره بدکار الله دې حالت موږ ټول ته پناه راکړي. دا انسان چې دی الله تبارک وتعالی به په ورځ د قیامت دته د رحم په نظر باندې نه ګوري، خبرې به سره نه کوي. ځکه دا وخت هغه وخت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو سپینګیری لاس اوچت کی او دی وی الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی دی ما معاف کو ځکه د سپینو ډکو نه مال حیا راځي. زه دا نشم کولی چې د لاسونه تش دته واپس کم. دی چې څه دعا غواړي زه به یې قبلومه. نو یو په هغې کې دا دی چې عمر یې پوخ شوی دی 80 کاله دي او په دې ټایم کې هم دی بدکاري کوي. بدکاري مختلف صورتونه دي. یو خو دغه بدکاري ده الله دې ته موږ ټولو ساتي. دویمه بدکاري د سترګو ده، دریمه بدکاري د غوږونو ده، پلیتې خبرې بدې خبرې دا اوري، په سترګو باندې غلط ځایونو ته ګوري. نو دا انسان د الله تبارک وتعالی ډیر زیات بد شي او ناخوښه ده، ډیر زیات دا د الله تبارک وتعالی بد شي. ولی ځکه دا هغه وخت دی کنه چې الله تبارک وتعالی فرمای عمر خو مې درکو، ځواني خو دې په اخوا دې خوا کې تېره کړه، اوس درته موکه ده، ګیره دې سپینه شوه، اوس خو راشه تسبیح راواله، د الله ذکر شروع کړه، پرېږده دنیا مړه، دنیا اوس پرېږده. ولې زامن دې را رسېدلي دي، انګین دې شته، نونه دې واده شوي دي، زمان یې پوه شه، هغوی پوه شه، زامن دې پوه شه، ته راشه ځان له بستر راواله تبلیغ ته لاړ شه، تبلیغ له لاړ شه، ځان له ذکر و اذکار شروع کړه. دا ستا د دې وخت دی، دا ستا د ایرس وخت نه دی چې هلکان یو کوي او ته وایې چې نه ستا ایرس د هغوی نه زیات دی.